هغه پیښې چې په تیرو 15 کلونو کې د زرګونو هیوادوالو ژوند واخیست. د افغانستان اسلامي امارت د بیا واکمنېدو 15 کاله پوره کیږي. افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د ګڼو پرمختګونو شاهد وو. زرګونه د پراختیا او بیا رغونې پروژو سرتاسري امن او ګڼو نورو برخو کې پرمختګونه د پام وړ وو. خو د دغو پرمختګونو ترڅنګ اوسنی نظام له ګڼو بحرانونو سره هم مخ شوی دی. څو لوی مرګونې زلزلې، سیلابونه او د کډوالو د جبري بیا راستنېدنې تاریخي څپه. په دې راپور کې د بحرانونو کنټرول ته کتنه کوو چې څنګه یو نوی واک ته رسیدلی نظام یې پر وړاندې مبارزه وکړه. هرات، لویه پکتیا، ختیځ او بیا شمال زونونو کې زلزلې دغو طبیعي پیښو ګڼ زیانونه له ځان سره لرل او څو ځله یې ګڼې کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د معلوماتو له مخې یادو زلزلو کې څه باندې 3300 کسان شهیدان او څه باندې 6000 نور ټپیان شوي. زورورو زلزلو د اوسېدلو ځایونه ویجاړ کړل چې شمېر یې له 14000 اوړي. په تیرو 15 کلونو کې په کابل، پکتیکا، خوست، هرات، بلخ، سمنګان، کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د زلزلو له امله تر 3300 څخه زیات کسان شهیدان شوي دي. د 6200 څخه نور کسان ټپیان شوي دي او په ټولیز ډول نږدې 16000 کورونه فقط د زلزلې له امله تخریب شوي دي. زلزلو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول او دغو ستونزو ته په کتو بیا حکومت د خپلو مرستو هڅې ونه سپمولې. د بیړنیو مرستو او دایمي ستونزو د حل په موخه ګامونه پورته شول. په موږ کې خو کله چې د سیوجاړي رامنځته شي له پېښو د مبارزې مدګي اداره د همکارو مؤسساتو یا په خپله یا د خیریو اشخاصو د خیریو بنسټونو له لورې د هغوی لپاره کورونه یا جوړي یا ترمیموي. نو په دې برخه کې هم یاد متضرر شوي کورنۍ په نظر ته رسېدی. په دې برخه کې هم تر ډېره حده پورې د دوی لپاره کورونه جوړ شوي دي یا ترمیم شوي دي او د دوی سره بېلابېلې مرستې هم ترسره شوي دي چې په هغه کې خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې دي. که خدای مکړه په افغانستان کې ستونزې او مشکلات پیښیږي، سیلابونه راځي، نور مشکلات پیښیږي، د دفاع وزارت مشرتابه دفاعي منصوبین ټول د دوی په خدمت کې دي، که هغه هوایي او که زمیني وي. انشاءالله العزیز خپلو افغانانو ورونو لپاره به خدمات عرضه کوي. د پکتیا په برمل او ګیان ولسوالیو کې څه باندې 200 کورنیو، د خوست ولایت په سپیره ولسوالۍ کې 9 نوي او هرات ولایت کې له 300 څخه ډیرو زلزله ځپلو کورنیو ته د دایمي استوګنې په موخه کورونه جوړ او د هغوی په واک کې ورکړل شوي دي. نږدې 3 کاله وړاندې په هیواد د میلیونونو افغان کډوالو راستنېدو څخه بیا حکومت لپاره بل بحران و. دا جبري کډوال له ایران، ترکیې او پاکستان هیوادونو افغانستان ته په جبري ډول راستانه شول. تر دې دمه د راستنه شوو کډوالو شمیر له 8 میلیونو اوړي. تر اوسه پورې څه د پاسه 8 میلیونه افغانان هیواد ته راستانه شوي دي چې په دوی کې شاوخوا 15000 تنه له ترکیې هیواد څخه راغلي او شاوخوا 15 میلیونه دا د ایران نه راغلي دي او دغه 3 میلیونه شاوخوا چې د پاکستان هیواد نه راغلي دي. دغه کډوال په 8 موقتي کمپونو کې ځای پر ځای شوي او ګڼ شمېر نور یې خپلو اصلي مینو ته انتقال شوي. چارواکي وایي دوی ته یې هغه ټول امکانات برابر کړل چې اړتیا ورته لیدل کېدله. نو د افغانستان اسلامي امارت بیا په یو وزارت باندې بسنه ونه کړله د دې لپاره چې د دوی په ښه توګه باندې استقبال وشي او د دوی ستونزو ته په ښه توګه باندې رسیدګي وشي. نو په لوړه کچه باندې یو کمیسیون رامنځته شو. دغه کمیسیون کې 22 وزارتونه غړیتوب لري چې د دغه 22 وزارتونو ټوله بشري قوه او د دوی مالی امکانات دا ټول د مهاجرینو په خدمت کې وقف شول. د کډوالو بیرته راستنېدونکو افغانانو لپاره یې سلګونه د وسایط په واک کې ورکړي وو او همداشانې دفاعي منصوبین هلته موظف کړي وو تر څو د افغانانو لپاره هلته خدمات وړاندې کړي او د هغوی د هوساینې لپاره د هغوی د کور ته رسونې د نورو مشکلاتو د ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره کار وکړي. د بحران یوه بله برخه د سیلابونو وه چې تیرو 15 کلونو کې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې خلک په مالی او ځاني توګه وځپل. مسؤلین وایي په بیړنیو حالاتو کې د خلکو لاسنیوی کړی
او طبعي پیښو ته د رسیدنې په موخه یې تیر کال تر 240 زیاتې پروژې په ګڼو ولایتونو کې تطبیق کړي دي. زیات شمیر پروژې د سیلابونو د خطرونو د مخنیوي او دغه خطر د کچې د کمولو لپاره د هیواد په کچه تطبیق شوي دي چې په هغې کې د خوړونو پاکول دي، د اسنادي او کابینې دیوالونو جوړول دي او د دې ترڅنګ خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې هم د ادارې په تیر کال کې د 2.5 میلیونو څخه زیات کسانو ته د قدرتي پیښو د خطرونو د مخنیوي او همداراز کله چې پیښه رامنځته سي سره کوم باید د پیښو مدیریت وسي په دې اړه باندې خلکو ته معلومات ورکړي دي. پرلپسې طبعي او بشري بحرانونه د هیواد د مدیریت وړتیا له جدي ازموینې سره مخ کړه، خو چارواکي وایي د محدودو امکاناتو سربیره یې د زلزلو، سیلابونو او د راستنېدونکو کډوالو د ستونزو پر وړاندې یې پر وخت اقدام کړی. د دوی په باور د دغو بحرانونو مدیریت ښیي چې اوسنی نظام د لویو ننګونو پر وړاندې د مقابلې او د هیوادوالو د ستونزو د مدیریت توان لري.